لیوال صاحب هرکلی مو خوښ شوم چې ستاسو سره خبرې کوو او په دې لا زیات خوښ شوم چې د لیوال ډیجیټل ښوونځی خبر مو واورېدی. وړاندې ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې تاسو په پښتو تلویزیون کې لیوال د لرې ښوونځی درلودی، دغه دپاره تاسو کتابونه هم چاپ کړي وو او بېلابېل ترتیب وو. لیوال ډیجیټل ښوونځی هماغه دی، صرف انټرنیټ ته راغی که دا بل شی دی؟ ښاغلی پاڅون، ډیره مننه تاسو نه او ستاسو د قدرمنې رسنۍ نه. لیوال ډیجیټل ښوونځي یوازې نوم بدل شوی دی، ځکه هغه لیوال د لرې ښوونځي په نوم باندې ډیری ملګري نه رسېدل، نو ډیجیټل نړۍ او ډیجیټل نوم ځکه ورته کېښود چې خلک پرې پوه شي. دویم، دا یوازې د انټرنیټ لپاره نه دی. پخوا لیوال د لرې ښوونځي لپاره موږ خپل ښوندود یا نصاب درلوده، اوس لیوال ډیجیټل ښوونځي کې موږ د پوهنې وزارت نصاب او یو نړیوال نصاب باندې هم کار کوو چې دا درې واړه به څنګ پر څنګ دي. او دغه چې تاسو نوي نصاب ته راوښتي یاست او په دغه کې کار کوئ، د پخواني سره به توپیر په څه کې؟ یعنې اوس هم خلک مجبوره دي چې تلویزیون ته کښېني، هغه چې انټرنیټ نه لري کولی شي مثلا اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، کیدای شي د کمپیوټر پر مخ باندې، کیدای شي ویډیوګانې د بازار څخه پیدا کړي. کومه طریقه کار شته؟ نو دوی کولی شي چې ویډیوګانې د بازار نه هم پیدا کړي، د انټرنیټ نه هم ښکته کړي، زموږ د استازو نه هم واخلي، زموږ د پګړوالو یا اشربانو یا دعوت طلب کسانو نه هم واخلي، زموږ د ملګرو ښوونځیو نه هم واخلي. لیوال ډیجیټل ښوونځی هم په انټرنیټ کار کوي، هم د انټرنیټ نه پرته ځانګړي پروګرامونه لري د ګرځنده لپاره، د کمپیوټر لپاره یا د نورو وسیلو لپاره چې څوک په کور کې لري چې ویډیو او غږ چلوای شي. نو په دغه ډول کار کوي. بالکل. لیوال صاحب، څومره د دې د میکانیزم څنګه دی؟ د میکانیزم یې راته ووایاست، ځکه ځینې زده کړې انلاین زده کړې داسې دي چې هغه د لکه دا اوس ما او تا خبرې کوو د ځینو اپلیکیشنونو پر اساس باندې کېږي، ځینې داسې چې ویډیو اپلوډ کېږي بیا شاګردان ګوري، او ځینې بیا داسې چې مثلا هلته نور مواد یا سلایډونه دا شی پراته دي. د دې د میکانیزم څنګه دی؟ مثلا خلکو ته څه ډول تدریس ورکول کېږي؟ د دې میکانیزم داسې ده چې لومړی خلک ځي زموږ په ویب ځای کې نوملیکنه کوي د اړوند ټولګي لپاره. هلته دوی خپل اسناد ورکوي که دوی د لومړي ټولګي نه په لوړو ټولګیو کې نوملیکنه کوي. د هغې وروستو دوی که ځیرک ټلیفون لري په ځانګړي ډول د هغه دپاره یو خاص پروګرام جوړ شوی ده، هغه خپل ځیرک ټلیفون ته ښکته کوي، ورسره د ښوونیزه منځپانګه موږ ورته وایو یا د هغه ویډیوګانې او کتابونه، تمرینونه، ډېر شیان دي. هغه د هر لوست دپاره یو لوست ورته راځي. کله چې یو لوست بشپړ کړي نو بیا بل ورته راځي. نو هغه دوی د انټرنیټ نه هم ښکته کولی شي، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، د بازار نه به هم اخیستی شي، زموږ د هغه پګړوالو نه یا استازو نه به هم ترلاسه کولی شي، او زموږ د مرکزونو نه به هم ترلاسه کولی شي. لیوال ډیجیټل ښوونځی به په نړیواله کچه موږ استازي ولرو، ملګري به ولرو، پګړوال به ولرو، دوی ټول به د خلکو سره مرسته کوي چې په ښوونځي کې داخل کړي، ګډون نوملیکنه یې وکړي او توکي ورته ورکړي. بالکل. لیوال صاحب، ښوونځی وړیا دی او که فیس به ورڅخه اخلي، که فیس ورڅخه اخلي د فیسو غونډولو یا ورکولو طریقه باید څنګه وي؟ ځکه ممکن افغانان په بېلابېلو هېوادونو کې. نو دا ښوونځی په بشپړ ډول تلپاتې به وړیا وي، خو ځینې کسان لکه چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، په بازار کې که څوک زموږ د ښوونځي دپاره چا سره مرسته کوي چې د هغه نوملیکنه وکړي یا د هغه دپاره د ښوونځي ښوونیزه منځپانګه کاپي کړي، هغه د هغه او د هغه ترمنځ جوړی دی چې څومره یې ورته هدیه کړې. موږ داسې خاص فیس د دې ښوونځي دپاره په هېڅ برخه کې نه لرو او نه به ولرو.
دا به په بشپړ ډول د ټولو افغانانو لپاره په ټوله نړۍ کې وړیا وي. بیا د افغانانو نه اخواته موږ دې کې چې کله د انګریزي په بنسټ باندې نړیوال نصاب واچول شي بیا به د ګردو نړیوال لپاره وړیا وي. بالکل. په کومو ژبو تدریس کوئ؟ یوازې دري او پښتو که نورې ژبې هم پکښې؟ د اوس لپاره ځکه موږ د دیوال خپل ځاني زده کړو برېښندود کاروو یا نصاب کاروو او د پوهنې وزارت نصاب کاروو، نو په پښتو او دري ژبو باندې دا ښوونځی روان دی. خو موږ لکه څنګه چې ما وویل یو نړیوال ښوونځود باندې کار کوو له ځینو ادارو سره. هغه ښوونځود که خپل شي نو انګریزي ژبه هم ډېرېږي. سمه خبره ده. د افغانستان د پوهنې وزارت سره راجستر دی دا ښوونځی؟ نو د افغانستان د پوهنې وزارت سره موږ د تیرو 20 کلونو د دغه ډول د ښوونځي د راجستر کولو، د دوی موافقه ترلاسه کولو، دوی سره کار کولو هڅه کړې ده. تیرو حکومتونو سره خو بیا دا نابریالۍ وه. اوسني حکومت ته هم موږ څو میاشتې مخکې خپل وړاندیز ورکړی دی او هغو ته هم خپله تګلاره ښودلې ده چې په دغه تګلاره کار کوو. دوی هیله ښودلې ده چې دوی دې ته اجازه ورکوي، خو په یو تګلاره باندې ورته کار کوي. نو هغو ته منتظر یو. خو هغه څوک چې زما غږ اوري نو هغوی د دې ته نه په تمه کېږي یا نه انتظار کېږي چې دا ښوونځی به د افغانستان د پوهنې وزارت ته د منلو وړ نه وي. ځکه موږ د دیوال ډیجیټل ښوونځي د دغه دپاره د نړیوال اکریډیشن یا پیژندګلوۍ لپاره ځینې ادارو سره خبرې کړې دي او هغوی به نږدې وخت کې موږ ته په نړیواله کچه باندې د پیژندګلوۍ اسناد راکړي چې دغه دیوال د لرې ښوونځي بریالیک چې هر څوک ترلاسه کړي هغه به په نړیواله کچه د منلو وړ وي. سمه خبره ده. او استادان څوک دي تدریس لپاره چې ګمارل شوي دي؟ هغوی افغانستان کې دي، د افغانستان څخه بهر دي؟ څومره هغوی وړ دي یا د هغوی وړتیا څومره په نظر کې نیول شوې؟ د دیوال لرې ښوونځي ښوونکي او استادان ټکنالوژي ده، یعنی ستاسو کمپیوټر، ستاسو ځیرک، ستاسو ښوونکی دی او ستاسو استاد دی. استاد له هغې نه اخواته په کار ده چې ځینې استادان ویډیوګانې د لوستلو لپاره ریکارډ کوي په مختلفو لهجو کې په مختلفو ډولونو باندې. هغه به د هر لوست سره ویډیو راځي، هغه زده کوونکی ویډیو ګوري. بیا موږ یو بل پروګرام باندې هم کار کوو چې ځینې استادان به په ټاکلې موده باندې په لیکه راځي په ښوونځي کې، خو هغو نه به هغه کسان ګټه پورته کولی شي چې په لیکه وي، او هغوی چې په لیکه نه وي بیا به د هغو ویډیوګانې په سیستم کې ورته اچول کېږي، هغوی به ښکته کوي او بیا د پورې ګټه. بالکل. زه د همدغه ویډیوګانو په اړه باندې خبرې کوم. دا ویډیو چې یو مسلکي استاد، یو وړ استاد چمتو کوي، ممکن شاګرد ډېر ښه اخذ ورسره وکولی شي، او داسې استاد چې کمزوری وي ممکن د اخذ هغه کچه هم کمه وي. نو څومره هغه مینوالو ته یا اورېدونکو ته دا ډاډ ورکولی شي چې دا ویډیوګانې چمتو کېږي، درسي ویډیوګانې، دا به د مسلکي استادانو د خوا څخه وي چې دوی وس کولی ښه اخذ ورڅخه وکړي؟ او د لیوال خپل ځاني برېښندود باندې خو موږ ډېر زیات کار کړی دی. هغه ډېر زیات ازمېښت شوی هم دی په زرګونو زده کوونکو باندې، او هغه له لومړي ټولګي نه تر درېیم ټولګي باندې زده کوونکو سره مرسته کوي چې په نړۍ کې بیخي یو نوښت دی. ځکه په دغه برخه کې له وړکتون تر درېیمه پورې هېڅوک هم لکه زه دا ادعا وکړمه زموږ په ډول ښوونځود نه لري، ځکه چې په دغه برخه کې نورو هېوادو هڅه نه کوله. هغوی غوښتل چې ماشومان باید ښوونځي ته لاړ شي. موږ دا هڅه کړې وه، هغه هڅه ډېره بریالۍ وه. 2-3 اوس نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. دویم د پوهنې وزارت د ښوونځود لپاره موږ د پوهنې وزارت د کورونا په وخت کې هڅه کړې وه د هغوی ویډیوګانې چې کومې په یوټیوب کې پرتې دي هغه کاروو. د دوی سره موږ اړیکه کړې ده او دوی ته ویلي دي چې که دوی ویډیوګانې راکړي موږ یې په دې سیستم کې واچوو. هغه نو په دوی پورې اړه لري چې موږ ته راکوي که نه راکوي. خو که دوی نه راکوي موږ لګیا یو. ځینې ښوونکي اوس هڅوو، ځینې هغوی لګیا دي ویډیوګانې جوړوي او موږ د وخت په وخت اچوو. خو یو شی چې زه زده کوونکو ته وایم، موږ به د یو لوست لپاره د څو کسانو ویډیوګانې لري چې دوی یې کتای شي.
نو لکه څنګه چې تاسو ویلې مونږ به هغه سړی چې ډیره کمزوري ویډیو لري هغه ته هم د قدر په سترګه ګورو چې باید سیستم کې واچول شي ځکه چې داغه نه بم هغه کسان بیا اخس کوي چې هغه داغه په کچه باندې پوهه ولري او هغه چې ډیر تکړه استادان وي هغه ډیر په ګرامري په ډیر خبره باندې او په ډیر مسلکي باندې خوونه کوي داغه ویډیوګانې به وي دا ټول حتی تر لهجو پورې موضوع صحیح د امتحان شکل به څنګه وي په دې ښوونځي کې امتحانونه چې اخیستل کېږي مثلا که دولتي سیستم ته واړی مجبور یې چې 4 میاشتني او وروستني ازموینې واخیستلی شي نو د ورلد ډیجیټل ښوونځی د ازموینو په برخه کې ډېر پراخ لاس لري او زده کوونکو ته ډېر زیات اختیارونه ورکوي دوی هر وخت کوي چې دوی ازموینه ته تیار وي د یو نه یو ډبل ازموینه نه ګټه پورته کوي اوس لپاره موږ د درې ډوله ازموینې وړاندیز کوو یو د څاروتوب سپاچي دي یا پراکټرینګ پلیټ فارمز دي په انګریزي کې ورته وایي چې څنګه دا اوس ما او تا په ویډیو باندې خبرې کوو یو زده کوونکی همداسې د ویډیو له لارې راځي هغه د کمپیوټر له لارې نه پوښتنې ورته راځي او هغه ویډیو ته ګوري او ځوابوي ویډیو یو څوک څاري نو دا د یو ډول ده دویمه ډول دا ده چې موږ به مرکزونه لرو هلته یو زده کوونکی وخت ټاکي هلته ورځي یو څوک شته ده چې هغه ویډیو ریکارډ کوي او کمپیوټر ته کېنوي دا یوازې ازموینه ورکوي دریم ډول به موږ ډلهییزې ازموینه لرو چې هغه به د ډلهییزو جرګو له خوا نه ترسره کېږي نو د بېلګې په ډول د هېواد په یو لرې پرتې سیمه کې یو کلي کې یو 100 کسان دې ته تیار دي چې د یو ټولګي ازموینه ورکړي نو بیا هغلته مونږ د ښوونځي د استادو د هغه ځای د خلکو د چارواکو د کلیوالو د مشرانو د دې نه یو جرګه جوړوو د هغې جرګې لاندې مونږ د دوی ازموینه اخلو هغه ازموینې کاغذونه مرکزي دفتر ته راځي او کله چې هغه راغلل که دوی بریالي وو دا په سیستم کې دوی بل ټولګي کې ورته نوملیکنه کېږي یا ګډون ورکول کېږي بالکل او دغه چې تاسو ویل چې دا بشپړ وړیا دی یو دومره غټ پروګرام دا خو ډېرې پانګې ته اړتیا لري بودیجې ته اړتیا لري د دې هغه مالي ملاتړ یې څوک نو تر اوسه پورې چې تاسو هر څه ګورئ د دې مالي ملاتړ زما او زما د کورنۍ او زما د کمپنیو د دوی په دې کې له تیرو 20 کلونو پانګونه کړې ده د هغه ځای ته چې موږ رارسېدلي یو د دې تر شا ډېر ستر سیستم پروت دی چې هغه د زده کوونکو راجسټریشن کوي یا نوملیکنه کوي د دوی داخله کوي دوی استادان او دا منځپانګه په دې سیستم کې اچوي بیا دا منځپانګه د هرې لارې ته جدا جدا جوړوي دا ډېر زیات ستر بهیر دی چې اوس هغه ستر کار شوی دی نو هغه تر دې نه وروسته موږ دپاره ډېره لږه دغه لري لګښت لري هغه موږ صرف په انټرنیټ کې وساتو او د هغې ته موږ ژمن یو چې دا موږ ساتو او دا به زموږ لخوا ساتل کېږي خو د دې د پنځونو لپاره د دې د ویډیو جوړولو د دې د نورو کارونو لپاره لکه څنګه چې ازموینې دې باندې موږ په خپلو هېوادوالو غږ کوو په مور پلار د ماشومانو غږ کوو په شتمنو هېوادوالو غږ کوو چې هغه راوړاندې شي هغه کسان چې په دې ښوونځي کې یو څوک ښه ښوونکی دی او هغه ښه ویډیو جوړوي هغه سره یو کومک وکړي چې هغه نورې ویډیوګانې جوړې کړي همداسې څوک ازموینه اخلي هغوی سره کومه مرسته وکړي زده کوونکو سره چې څوک دا نن دا اوس چې زه تا سره خبرې کوم په دې نیم ساعت مخکې یو څوک راغی او ما سره خبرې کولې چې په هلمند کې دی 2.5 زده کوونکي د لومړي ټولګي دا اوس راټولوي نه کتاب لري نه قلم لري نه کتابچه لري او نه رسمي ښوونځی لري نو دی هره ورځ ماشومان راټولوي هغو ته سبق وایي نو هغه ته ما وویل چې په منډه باندې ته خپل ټول زده کوونکي په ښوونځي کې راجستر کا او موږ به هڅه وکړو چې خلکو ته ووایو چې دوی سره کومک وکړي او یو څو ګرځن ټلیفونونه ورته واخلي هغه د په نوبت دوی خپلو کورو ته وړي او راځي نور نه ستا د ښوونکي اړتیا شته نه د ښوونځي او یوازې ازموینې کې بیا ته مرسته وکړه چې د دوی نه ازموینه واخلي بل ټولګي ته شامل بالکل نو وروستۍ پوښتنه مې دا ده لیوال صاحب چې اوس خو غالبا 3 ورځې به کېږي چې تاسو دا شی رسمي اعلان کړی دی خبرګونونه څنګه دي خلک څه وایي څه غواړي
ښه راغلاست کوي ورته یا چا ما داخله اخیستې ده؟ خلک ډیر زیات خوښ دي، یعنی د ټول نړۍ نه ډیر زیات پیغامونه راغلي دي، خلکو نوملیکنه کړې ده او د ډیر پخوانه مونږ د دې یو میاشت مخکې مونږ د دې وړاندیز کړی و چې مونږ دا پیلوو. په هغه کې مونږ سره ډیر ګروپونه جوړ شوي دي، ډیر ملګري هلته دي، هغوی له پخوانه په دې کې لګیا دي، مونږ سره کار کوي، ډیر زیات ټول ورته خوشحاله دي او ډیر لیواله دي او ځینې را دا پیغامونه پرېښي دي چې موږ هېڅ داسې هڅ نشو وایي چې په دغه مشکلو حالاتو کې د دغسې یو څه رامنځته کېږي چې دا ستونزه دې حل کوي. نو د لیوال ډیجیټل ښوونځی د افغانستان د پوهنې لپاره تلپاتې حل دی، ځکه چې نړۍ نوره همدغې خوا ته روانه ده. د افغانستان خلک داسې فکر کوي چې همدا په زړه طریقه باندې به دا ښوونځي روان وي، دا 15 کاله وروسته نور دا نشته دی. هیڅوک هم نور نشي کولی چې دغه ډول ښوونځیو ته لاړ شي، استاد ته کښېني او دا ډېر لګښتونه لري د دولت دپاره. یوازې زه دومره درته وایم چې په دغه ډول باندې موږ د کتابو د چاپ نه خلاصېږو، دا په میلیاردونو ګټه ده. بله قصه پکې دا ده چې دغه کتابونه هر وخت ډېر په اسانه تازه کېدای شي چې که چېرته ناسمونه پکې وي ډېر زر سمیږي او ډېر زر ټولو ته رسېږي. بالکل. د لیوال ډیجیټل ښوونځی د کامیابۍ، بریا او دایمیتوب په هیله ډېره زیاته مننه لیوال صاحب چې برخه م راسره واخیستل، په دې هیله چې هغه د پوهې ارمنجن چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري اوس کولی د دې لارې څخه خپله زده کړه وکړي. ډېره زیاته مننه. ژوندی کور مو ودان، په مخه م کړه. خوشحاله اوسئ.